ملګرو که تاسو غواړئ چې ټول عمر دپاره د الله تعالی مونږ جادو تعویض او پیریانو نه محفوظ وساتي نو صرف په دریو ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وای نه به در باندې جادو اثر کوي نه به در باندې تعویض اثر کوي او نه به په تاسو باندې پیریان کینی او نه به پیریان تاسو تنګوي جادوګر سب که جادوګر هغه پلارم راشي کنه ټول نه سخت جادوګران چې هغه د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې که دغه جادوګران هم راشي په تاسو باندې جادو او تعویض وکي د دې جادو بم په تاسو باندې اثر نه کوي که تاسو په دې دریو ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وای ان شاء الله اثر به در باندې نه کوي نو دا درې ځایونه کم دي چې دلته به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای د تاسو غوږ کېږدئ په دې کې ټول نه اول نمبر چې کله تاسو دا جامې اوباسئ او نورې جامې بدلوئ افغانستان ملګري دې ته کالي وای دا چې اوباسئ که نه دا جامې او نور بدلوي نو د دې وستونه مخکې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم صرف یو پیرا وای دینه پس به بیا تاسو اوباسئ صحیح شو جی یو دا شو دویم نمبر چې کله تاسو واشروم لیټرین غسل خانی وغیرہ ته ور داخليږي یعنی داسې زید ور داخليږي کنه چې الته تاسو سطر ښکارا کیږي نو التا ورتلونه مخکې بلک شاندې بهر ودرېږي او یو پیره به تاسو ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم دینه پس په وردن نشئ صحیح شو دوه شو دریم نمبر چې کله تاسو کور نه بهر ته وځئ یا کور ته رادننه کېږئ په دې دواړو ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وایئ چې کور نه بهر ته وځئ نو په دروازه کې لک شاندې ودرېږئ بسم الله الرحمن الرحیم وای بیا چې کله کور ته رادننه کېږئ نو بیا هم دروازې سره لک شاندې ودرېږئ او بسم الله الرحمن الرحیم وای هغه خپل مسنون دعاګانې چې هغه ورپسې بیا وایي نو ان شاء الله په دې دریو ځایونو کې چې بسم الله الرحمن الرحیم وای تاسو نه به در باندې جادو اثر کوي نه به در باندې تعویض اثر کوي او نه به تاسو پیریان تنګوي خادل د بلک شان وضاحت ترته کوم اکثر ملګری بیا کمنټ کوي چې کله مونږه غسل خاني یا لیټرین ته ورشو کنه الته مونږه دا کپڑے بدلو وی چې غسل خانه ته داخله دون مخک بسم الله الرحمن الرحیم او یو وی آیا دا کافی ده او کنم په غسل خانه کې دنه چې بیا مونږه کپڑے وباسو داخل ته بیا لویو نو چې بس تاسو بهر اوایي کنه بس دا کافی ده غسل خانه یا لیټرین واشروم وغیرہ ته داخله دون مخکې چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اوایي کنه که غسل خانه کې د نبی تاسو کپڑے وباسي دلته بیا بسم الله الرحمن الرحیم ویلو ضرورت نشته ده صحیح شو کنه بس بهر چې وای دا کافی ده نو په دې درو ځایونو کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای نو ان شاء الله نه به تاسو جادو اثر کوي نه به تاسو باندې تعویض اثر کوي او نه به تاسو باندې پیریان کینی او نه به پیریان تاسو تنګوي صحیح شو په دې باندې خپل عمل وکي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان